خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د اقتصادي کمیسیون په آخري نوبتي ناسته کې د 1402 لمریز کال لپاره د کوچنیو متشبثینو د ملاتړ په موخه د اصنافو د ثابتې مالیې نورم له 1.5 څخه 0.5 سلنې ته راکم شو. د اقتصادي کمیسیون په یاده ناسته کې د اصنافو د ملاتړ په موخه پر هغوی د مالیې راکمولو په اړه د مالیې وزارت له لوري وړاندې شوی راپور تایید او د اقتصادي کمیسیون د 1401 لمریز کال وری میاشتې د 14مې نیټې پریکړه تمدید شوه. اقتصادي کمیسیون تیر کال په خپله نوبتي ناسته کې پریکړه کړې وه چې د اصنافو د ملاتړ په موخه پر هغوی د ټاکل شوې مالیې اندازه له 1.5 څخه 0.5 سلنې ته راکمه او له یو کال وروسته به د پایلو پر اساس تصمیم نیسي. د مالیې وزارت له لوري په وړاندې شوي راپور کې راځي چې د اقتصادي کمیسیون د تیر کال د پریکړې پر اساس د حکومت خزانې ته په سلګونو میلیونو افغانۍ زیات عواید جمع شوي. د اصنافو ستونزې حل او په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پلازمینې کابل په ګډون د ولایتونو ټول کسبګر او هټیوال د اقتصادي کمیسیون د پریکړې هرکلی کوي او اوسمهال خپلې ثابتې مالیې د تعیین شوي نورم پر اساس د حکومت خزانې ته جمع کوي. دغه کسبګر او هټیوال د بیت المال د پیاوړتیا او ملي بودیجې د تمویل په برخه کې خپله ملي وجیبه په پوره امانتدارۍ او خوښۍ سره ترسره کوي. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال.